زابل د هیواد په جنوب لویدیځ کې پروت ولایت دی چې اوسیدونکو یې تل د اشغال پر وړاندې په وسلواله مبارزه کې فعاله ونډه اخیستې او د ډیرو قربانیو وروسته د نورو هیوادوالو سره یو ځای افغانستان ته ازادي ګټلې، خو اوس د اسلامي امارت له لوري د بریا د اخیستلو د دریمې کلیزې د لمانځلو وروسته د خوښۍ په څرګندولو سره وایي چې ازادي د الله جل جلاله لوی نعمت دی او په شتون سره به هیواد د لویو پرمختګونو شاهد وي. دوی وایي د ازادۍ د ساتلو لپاره ګډ کار او یووالي ته ضرورت دی ترڅو مو دا ځلې بیا هیواد د تیر په څیر د اشغال ترخې خاطرې تجربه نه کړي. ازادي الحمدلله د خدای پاک یو ډیر غټ نعمت چې موږ ته راکړی ده. موږ په آزاده فضا کې ژوند کوو. موږ باید په ازادي کې د هیواد پرمختګ کې کار وکړو. موږ باید خپل تعلیم وکړو. الحمدلله ټول محصلین غواړي چې هیواد پرمختګ کې کار وکړي. هیواد باندې ډېرې امپراتورۍ راغلي وي او درې خپلواکۍ موږ ترلاسه کړې دي، خو تر دې مهاله یوه هم ښه غور سره نه ده ساتلې. دا ازادي باید موږ وساتو. د تعلیم یې که د اخلاقو یې که د هر دغه یې باید موږ په ښه غور سره دا ازادي وساتو. بل لوري بیا دیني عالمان وایي چې ازادي د الله جل جلاله لوی نعمت دی او دغه ازادي هیواد ته په ډیرو سترو قربانیو راغلې. دوی وایي چې د فزیکي اشغال د ختم سره سم باید ټول دیني عالمان د فکري اشغال پر وړاندې هم مبارزه وکړي ترڅو ځوانان مو په اسلامي عقیده وروزل سي او د ټولنې د خدمت سبب وګرځي. فزیکي ازادي مو پیدا کړې ده او اوس کوشش روان ده چې انشاءالله فکري ازادي او په فکري روزنه باندې کار وکړو انشاءالله العزیز چې تر ډیره پورې کار شوی دی انشاءالله او په راتلونکي کې امیدوار یو چې زموږ ځوانان په ښه مفکوره باندې په ښه فکر باندې وروزل شي. د ازادي او استقلال د هغې مطلب په اسلام کې دا ده چې ترڅو مسلمانان د خپل دین احکام بغیر له پابندي بغیر له څه قیده عملي کړي. نو دا ازادي یو ډیر غټ شی سو په اسلام کې ځکه چې مسلمان له محکومیت او له غلامۍ څخه خلاصوي. د یادونې وړ ده چې افغانانو په یوه پیړۍ کې 3 ځلې خپل هیواد د یرغلګرو له شتون څخه پاک کړی او د ازادۍ د ستر نعمت څخه برخمن شوي.